بغلان کې د مڼو بڼوال او سوداګروي سږکال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات ډیر خو بیې د تیر کال په پرتله 50 سلنه ټیټې شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږکال د مڼو حاصلات ډیر خو بازار یې کمرنګه دی. دوی زیاتوي چې تیر کال که حاصلات کم و خو بیه یې ښه وه. 1 کیلوګرامه مڼې په 180 افغانۍ پیرل کېدې خو سږکال حاصلات ډیر دي، بیه یې ټیټه ده. سوداګر په بڼ کې اعلی درجه مڼې په 80 افغانۍ پیري. دوی وایي بغلان کې د میوو ساتلو لپاره سړې خونې نشته او که لیونو څرنول شوي مڼې څو نورې ورځې هم پر ځمکه پرېږدو خرابېږي، نو اړ دي چې په هره بیه وي ویې پلوري. ورته مهال د مڼو سوداګر عبدالمدثر وایي سږکال هیواد دننه د مڼو تقاضا او له هیواده بیروني صادرات کم دي چې له امله یې د تیر کال په پرتله بیه ټیټه ده. دوی وایي د بغلان ولایت اندراب سیمې مڼې چې د شمالي ولایتونو بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل ولایتونو په مارکیټونو کې ښه نوم لري، سږکال یې تقاضا کمه ده. بلخوا د بغلان د کرنې اوبه لګولو عملداري ریاست د تخمونو د ترویج څانګې مسؤل عبدالله نیازی هم د بڼوالو ستونزې مني او وایي چې بغلان کې د تازه میوو ساتلو 7 سړې خونې شته خو معیاري نه دي او بڼوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره یې څو ورځې وړاندې وزارت ته د معیاري سړو خونو جوړولو طرحه استولې چې په جوړېدو سره به یې تر یوه بریده په دغه ولایت کې د تازه میوو ساتلو اسانتیا رامنځته شي.